السلام علیکم دوستانو. دې ویډیو کې څلوېښت داسې لنډې جملې دي چې کومې موږ کولی شو روزمره وخت کې وکارو او استفاده ترې وکړو. نو ویډیو تر پایه وګورئ. Hear me out. Hear me out. زما خبر واوره. کله چاته وی چې غوږ راته کېږده یا خبر مې واوره ته ورته ویلی شي hear me out. یا ورته ویلی شي catch this. catch this معنا دا ونیسه، خو بعضې وخت خبرو کې دا هم استعمالیږي چې یعنې د خبرې نه مخکې چاته وی غوږ شه یا دا واوره. catch this یعنې دا یو نوې خبر واوره. check this out. check this out دا وګورئ. کله چې چاته یو څیز ښیې ته ورته وی check this out دا وګوره، دا چک که. keep your ears open. keep your ears open غوږونه خلاص وساته. عموماً چې څوک په یو شي باندې ته پوهې نو ورته ویلی شي keep your ears open یعنې په خلاصو غوږونو یې واورئ، غوږونه خلاص که. longer time. longer time ډیر وخت یا ویلی شي ډیره موده، دواړو دپاره استعمالولی شو. longer time چې یو شي کې ډیره موده وځي یا ډیر وخت نیسي ته ورته longer time. extra minutes دا هم ورته استعمالولی شو. extra minutes اضافي دقیقې، اضافي وخت، اضافي minutes. extra minutes extra وی اضافي ته minutes extra minutes. hardest thing. hardest thing یو وی hard او hardest تر ټولو سخت شي. hard وی سخته، hard thing او hardest تر ټولو سخت. یو موضوع یا یو شی ټول نه سخت وي ته ورته ویلی شي hardest thing هم دا دی، ټول نه سخت هم دا دی. complicated issue. complicated issue پیچلې مسله. بعضې خبرې بعضې مسلې سي ډېرې پیچلي، نه حل کېږي نه پرې څوک پوهېږي، هغې ته complicated ویل کېږي چې په اسانه سر نه نیسي. complicated issue. unlucky day. unlucky day بدبخته ورځ یا بدقسمته ورځ ورته هم وایي. نن مې ډېره unlucky day ده، نن مې ډېره بدبخته ورځ ده یا بدنصیبه ورځ ده. a time or two. a time or two یو یا دوه وخت. مثال درته یو یا دوه وخت خورم یا یو یا دوه وخت اکسرسایز کوم. a time or two. don't press. don't press یو شی ته زور کې هغې ته press وي. don't press زور کوه ما، یعنې زور کوئ ما. stay cool. stay cool ارام اوسه. یو څوک په غوسه کې ته ورته وایي stay cool ارام اوسه. daunting experience. daunting experience سخته تجربه چې مشکل وي، سخت هغې ته ویل کېږي daunting. daunting experience مشکله یا سخته تجربه. the last days. the last days اخري ورځې. the last اخري. the final moment. the final moment وروستی شیبه یا ویلی شي اخري وخت، اخري شیبې. the final moment د پروګرام final moment ښه ونه شول یعنې اخري وروستۍ شیبې سمې نه وي. end of time. end of time د وخت پای. end of time د وخت پای، د وخت اخري وختو. take it easy. take it easy جدي مه ګڼه، ډېر جدي کېږه مه ورسره. take it easy هغه وخت کله څوک وي چې یو کس ډېر جدي وګڼي چې دا ډېر دغه شي ورته سخت شي ورته ورته take it easy یعنې ارام اوسه، دومره جدي مه ګڼه. here and there. here and there دلته او هلته. from time to time. from time to time کله نا کله. occasionally هم ورته ویل کېږي او from time to time کله نا کله دا دواړه یو ته استعمالیږي.
please hurry up. please hurry up. مهرباني وکړه بیړه کوه یعنی زر کوه. چا ته چې زر کوه please hurry up. most difficult task. most difficult task تر ټولو ستونزمن کار. سو د دوی کار دې څنګه و نننۍ ورځ ته ورته most difficult task نن دا ټولو ستونزمن کار سختو یعنی. time is finished. time is finished وخت ختم شو. چاته چې وي وخت ختم شو time is finished. it's unthinkable. it's unthinkable دا تصور وړ نه ده. thinkable وي چې ذهن دې پې رسیږي یا سوچ پې کولی شي او unthinkable چې سره سوچ پې مکوي دومره سخته چې سره سوچ مه کوه. it's unthinkable د سره تصور وړ یعنی نه ده. once in a while. once in a while یو ځل په یو وخت کې یا کله ناکله. خو کله ناکله ورته نه یعنی په وخت کې چې ته یو نیم ځل موږ داسې وایو once in a while چې ته په یو وخت کې یو ځل. on this topic. on this topic په دې موضوع. مثال ته په کوم موضوع غږیږي یا کلاس کې ته وي کوم سبجیکټ کوم موضوع دا ته on this topic په دې موضوع. speak up. speak up وایا. دا informal دی لکه مرګرو منځ کې ویل کېږي speak up وایا نو موږ داسې وایو که نه ووایه. share your thoughts. share your thoughts خپل فکرونه شریک کړه. خپل فکر شریک کړه. نظریه دی شریکه کړه. نظریه share your thoughts خپل فکرونه شریک کړه. یا چاته وي د زړه خبر دی وکړه share your thoughts. speak your mind. speak your mind خپل فکر ووایه. دا هم یعنی د زړه خبر دی وکړه ستا څه نظریه ده. چا نه چې نظریه اخلي ورته وایي speak your mind. share with me. share with me لما سره شریک کړه. a little while more. a little while more لږ نور وخت. ته څومره وخت نیسي ته a little while more لږ نور وخت. pay attention. pay attention توجه وکړه. فکر دې ماته که pay attention یا فکر ورته وکړه توجه ورته وکړه pay attention. give us detail. give us detail مونږ ته تفصیل راکړه. detail تفصیل. give us detail چا نه چې د باره کې تفصیل غواړي give us detail. heaviest burden. heaviest burden تر ټولو دروند بوج. burden ویل کېږي بار یا بوج ته. heaviest ویل کېږي تر ټولو دروند یعنی ټولو غټ بوج. big responsibility. big responsibility لوی مسؤلیت. big responsibility. responsibility مسؤلیت. tough challenge. tough challenge سخت challenge. challenge ته challenge وي tough challenge سخت challenge. extreme tension. extreme tension ډیر فشار یا ډیر tension. extreme زیات ډیر. tension فشار یا tension تشویش. big obstacle. big obstacle لوی خنډ. big obstacle لوی خنډ. خنډ زمونږ پښتو کې یعنی obstacle ورته وي او ساده اصطلاح کې چې زمونږ د کار په مخ کې یو خنډ راځي هغې ته ویل کېږي خنډ یا obstacle. trickiest part. trickiest part trickiest تر ټولو پیچلې برخه. مثال زه درته وایم په دې کار کې مشکل کم ځای ته ورته دا ځای ډېر زیات trickiest و. دا پارټ یې ډېر trickiest و چې سر نه نیسي مشکل وي. different situation. different situation مختلف حالت.
ډیفرنٹ سچویشن ته د دې نه ډیفرنٹ دا حالت دا سچویشن مختلف دی نو ډیفرنٹ سچویشن مختلف حالت او اخیری no more time نور وخت نشته no more time نور وخت نشته دا د نن ورځ انګلیسي لنډې جملې څلوېښت سره د تلفظ زیاتره خلک تلفظ کې مشکل لري نو کوشش کوم چې تلفظ سره هم ولیکم ترڅو ریډینګ لوستلو کې اسانه وي